واستغفری لذنبک عزیز مصر خپلې ښځې زلیخا ته ویلې بخښنه وغواړه د ګناه دپاره دې انکې کنت من الخاطئین ته وې له خاطئینو نه له هغه کسانو نه طالبانو علامه شهاب الدین علوسی رحمه الله دلته یوه خبر کړې ده داسې لیکلي دي وایي که چېرته دا عزیز مصر وی دا ډېر داسې بې غیرته سړی و وی دا د مصر په خاوره کې په اقلیم د قطفیر کې قطفیر طالبانو مصر کې یو ځای د دی چې خاوره کې دا بې غیرتي پرته وه نورې ښځې ته صرف دومره ویلې وایي ته بخښنه وغواړه لذنبکې انکې کنت من الخاطئین بس او علامه ابن خلدون وایي طالبانو دا مځکې څه دي هوا وې جغرافي موقعیتونه دا د انسانان په مزاجونو باندې څوک کوي تاثیر لري علامه ابن خلدون په مقدمه خپله کې طالبانو مقدمه رابعه او حماسی کې دا نوی چې مقدمه شروع کیږي دلته بحث کوي هوا هم د انسان په چا باندې تاثیر کوي او جغرافي موقعیتونه هم د چا په هغه باندې اوس د غره خلک طالبانو خشن غوندې خلک وي او د بازار خلک بل رقم تیخ هغسې هم بغیر له دین هم تاثیر کوي تاسې هلته یو دغه وګورئ دنیا کې طالبانو د رقص ډېر شوقیان حبش دي رقص و ګډېدا اصل کې طالبانو رقص اول دنیا کې پیدا کړی م افریقایانو ده هغوی هغه ده هغوی ته دا ګډېدا او دا شیان خوند ورکوي ولې ورکوي هلته ابن خلدون بحث پې باندې کړی بیا یې وګورئ او که تاسې وي نو ولې نه راته وایې دا ښه ده که نه چې کله کله یو څوک په داسې درد پرېږده چې پوه سي چې ولې بې خپله پسې وګوري او دا ټولې خبرې چې ته ورته وکړې بیا ډوډۍ خوره مخته کېږي روح الماني وایي دې بې غیرته ته ګوره او د تاریخ دې غیرتي ته ګوره یوه نادره یې کړې روح الماني طالبانو و یو ورځ په المغرب کې داسې نادره وه وی مجلس ناستو طالبانو په دې مجلس کې وایي د بادشاه یا د کوم سړي بادشاه و نو د بادشاه یوه سندرغاړې وله د مجلس ته یې سندرې ویلې خو دا سندرې یې د پردې شاته ویلې مجلس کې نه وه وی د مجلس کې له ندیمانو د مجلس د ګډونوالو نه یو غږ ور وکړ د ښځې ته چې ته دا پلانکی شعر یې ورې بیا تکرار کړه وی چې دای ورته وویلې وی باچا ته زه تې غوسه ورغله دومره غیرتي باچا و چې د ما مینځې ته یې ولې داسې ویلې هغه چې ته بیا یې ورې تکرار کړه ستې لاړه طالبانو د مینځې سر یې راپرې کړه چې راپرې کړه همدلته مجلس ناسته همدا سړي چې ورته ویلي ول چې ته بیا تکرار کړه سر یې ورته کېښود وایي ورته وایه ته اوس چې بیا تکرار کړه د ستې سر ته یې پرې کړه را یې مخته یې کېښود همغه سړي ته وایي اوس ورته وایه چې بیا تکرار کړه هغه وایي دومره وویرېده طالبانو داسې مرض باندې اخته سو تر څو چې باچا ژوندی وي طالبانو هغه سړي د مرض نه ښه نه سو بیا مړ سو فسقط في يد ذلك المستعيد ومرض مدة حياة الملك داسې غیرتیان هم اگر چې دا غیرت هم طالبانو ولا که د سړیتوب غیرت و که نه خو خیر یعنې داسې غیرتي خلک هم دنیا کې تیر دي